د نبی لوبډلې بي پي ال کې شرموونکې ماتې وخوړه. د بنګلادیش تجارتي لیګ دویمه لوبه د کومیلا وایرز او رنګپور رینجرز ترمنځ ترسره شوه چې د محمد نبي په مشرۍ رنګپور رینجرز ستره او شرموونکې ماتې وخوړه. د بنګال تجارتي لیګ په دویمه لوبه کې کومیلا وایرز پچه وګټله او لومړۍ توپخانه غوره کړه. کومیلا وایرز په ټاکلو 10 اورونو کې د 10 غواړو په سوځېدو 103 منډې وکړې چې د دوی له لوري شنکا په زړه پورې توپخانه ترسره او 15 ناسوځېدلې منډې یې وکړې. همداراز سومیا سرکار شپږ او ډي جے میلن 15 منډې وکړې. د رنګپور رینجرز له لوري مستفیض الرحمن، سنجید ساها او ګوریګرو دوه لوبغاړي او محمد نبي یوه وکټ ترلاسه کړه. د 104 منډو د هدف په تعقیب د رنګپور رینجرز لوبډله بشپړه ناکامه او په 14 اورونو کې ټوله لوبډله په 8 منډو وسوځېدله چې د 105 منډو په سترې توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی له لوري محمد نعیم 19، محمد شهزاد 14 او محمد نبي 11 منډې وکړې. د کومیلا وایرز له لوري علمین حسین 3، سومیا سرکار او سنزمل اسلام 2 وکټې ترلاسه کړې. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه د اسماعیل شانکا ترلاسه کړله. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې د بنګلادیش تجارتي لیګ په لومړۍ لوبه کې د چاټاګرام چیلنجرز لوبډلې د صلیحات هنډرز لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړې وه.